ګرانو ماشومانو السلام علیکم. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله راغلی وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. تاسو د حیواناتو درسونه لوستي وو، نن یو خاص حیوانات درته معرفي کوم. درس به بیا هم په مبارکه کلمه پیل کړو. اوس خو د تاسو زده دی، اوس نو په خپله ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، ډیر ښه. نو د نن ورځې کوم حیوانات درته معرفي کوم؟ وګورئ په دې تصویر کې تاسو کوم حیوانات وینئ. وګورئ دا حیوانات چیرته ژوند کوي. حتما تاسو پوهیږئ او څه رقم غږونه لري. غږ یې واورئ. دا حیوانات اولی چونګښه ده چې په انګلیسي ورته فراګ وایي. چونګښه، سترګې یې ګورئ څومره ښایسته دي. دا حیوان هم په اوبو کې ژوند کوي، ښایسته غږ لري، د شپې لخوا هم په وچه کې وځي، مګر غوښه یې حلاله نه ده، مسلمانان یې نه خوري. دا بل حیوان ګورئ څومره ښایسته دی. دا کب دی. کب ډیر ښایسته حیوان دی او په انګلیسي ورته فش وایي. دا ښایسته حیوان غوښه یې موږ تاسو ته مسلمانانو ته حلاله ده، ډیره خوندوره هم ده. وګورئ دا څومره ښایسته کب دی. او دا هیلۍ ده. هیلۍ ته په انګلیسي کې ډک وایي. هیلۍ هم په اوبو کې او هم وچې ته وځي او ژوند کوي، هګۍ اچوي او غوښه او هګۍ ډیر خوندور دي، مسلمانان یې خوري، مسلمانانو ته حلاله ده. نو دا حیوانات په اوبو کې ژوند کوي اکثریت یې، او ځینې په اوبو په وچه کې. د تاسو نننی درس هم دومره وه. خدای دې وکړه چې خوښ شوی وي. خپل چینل سبسکرایب کړئ او لایک هم مه هیروئ. نور نو د خدای پامان.